بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم، د کرونا د وایرس په حق کې مجلس دا دی چې دا هغه وایرس دی چې د دود په نامه باندې یاد شوی دی. هغه وایرس دی دا یعنی دود دی دا چې په قرآن شریف کې یادونه شوې ده او په احادیث کې یادونه شوې ده. دا هغه دود دی او که دا بیا جلا یو وایرس دی یا جلا یو مرض دی. دغه وایرس د کرونا په دې کې دا خبره را روانه ده چې دا هغه دود دی چې یاد شوی دی په قرآن کې په سورت دخان کې. دا هغه دود دی. اوس پر دې برابر باندې دا د دین مشترکه خبره ده. دا به اصحاب کرامو هم یوه خبره به کوله، بل به بیا بله خبره کوله. په دین کې بیا د مذهب علما هم یوه خبره کوي، بیا بله خبره کوي. اوس په الحال چې دا خبره روانه ده چې پر دود باندې دا نوم د دې وایرس نوم چې دود په دود سره بدلیږي، پر دې به هم خبره وکړو چې دا بدلیدل په دود باندې کیږي که نه. اصل دخان یا دود چې د قیامت د علامو څه علامه ده، هغه نو څنګه علامه ده؟ قرآن او حدیث څه وایي په دې کې؟ خبره دا ده تفاسیرو خو رقم خبرې کړي دي. موږ پر دې باندې کتنه وکړه، تفاسیرو معلومات مو واخیستی او د ډاکټرانو سره مې مجلس پر دې باندې وکړي. زموږ په چمن کې مخور ډاکټر نامتو چې ډاکټر عبیدالله نومیږي، هغه راته وویله چې دا وایرس 80 شپې ته رسېدلی دی او د دې وایرس د دود علامه نه ده. دا یو قسم غوړځګي پیدا کوي په بدن کې، دا پر سږو باندې راځي، دا سږي باندې غوړځګي را وګرځېږي، دا ناجوړي ده. او دا د وایرس دا دود نه دی. ډاکټر عبیدالله اشیزي دا خبره کړې ده راته. خو بیا چې موږ په حدیثو کې خبره کتلې ده یا مې په تفاسیرو کې کتلې ده، هغه څو قسمه خبرې کوي. یوه خبره دا ده چې دا د قیامت د علامو یو علامه ده، دود راځي، دود راتلونکی دی. د قیامت د علامو څخه یو علامه ده چې راتلونکی دی او هغه قیامت ته نږدې راځي چې قیامت ته نږدې دی. بله بیا دا خبره شته چې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خبره ده، هغه وایي چې دا دود تیر شوی دی، دا مخکې رالی بیا تیر شو. بله بیا درېیمه خبره بیا دا ده چې د فتحې د مکې په ورځ باندې ګرځ و دود و، دا ګرځ و غبار دا دود دی، دا تیر شوی دی. قرطبي یا ابن کثیر یا روح المعانی پر دې باندې مجلسونه کړي دي. دا روح المعانی هم وایي چې دوه دوده دي. اوس نو د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت چې دی، هغه خبره دا کړې ده، روایت به را بیان کو. بیا هغه دا خبره هغه حدیث به بیان کو چې دی وایي چې دا دود چې دی دا تیر شوی دی. هغه وایي نبی علیه الصلاة والسلام شرع وکړه. شرع چې وکړه ویلې ول خدایه دغسې عذاب کاختي راوله پر دغه خلکو باندې لکه د حضرت یوسف علیه السلام په ټیم کې چې راله
پر هغه خلکو باندې معنا 7 کاله کاختې وه داسې کاختې پر راوله. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې دا شرا وکړه دا خلک بیا داسې سوچ چې مردار شیان هډوکي مردارې غوښې مردار پسونه هر شی یې دغه کاوی هر شی یې خواړی هډونه وژغونې یو شی چې به و هغه یې خواړی د مځکې شینګښتې د مځکې شنه شیان د مځکې لاندې شیان دا ختم سو. انسانان ډېر و دغه ته ورسېده و ستړې ته و داسې اندازه ته ورسېدل چې دغه اسمان ته به یې وکتل دا به لکه دود داسې ورته معلومېدی دا اسمان. نو دی وایي چې دا دود تیر سوی دی په دغه ټیم کې تیر سو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیرته دعا وکړه د دې دپاره یې وکړه چې هغه کاختي لرې سي بیا باران وسو. خو بیرته دوی بیا لارې لره نه رالل چې لارې له نه راله د جنګ بدر په جنګ بدر کې بله پلا بیرته دوی بیا په عذاب ونیول په عذاب اخته سو معنا په جنګ مبتلا سو په نیولو مبتلا سو. دا روایت دی چې وایي دا تیر سوی دی. یو بل بیا دا دی چې د قرآن شریف آیات چې دی د هغه څه خاص دود مراد دی. بل روایت دا خبره کوي چې خاص دود ځینې مراد دی. نو چې خاص دود معنا ځینې مراد دی د دې دود معنا دا ده چې د مځکه باندې د مابین د مځکې د اسمان دا به دود یو مخ پټوي یعنې پر انسانانو به دود راخپور سي دا انسانان به پټ کړي دا دود. او بله خبره دا هم سوې وه چې دا هم ده چې په 40 شپې کې به راسي 40 شپې به وي دا دود بیا به د مسلمانانو سره لکه زکام داسې تیریږي او کافران به بیا بېهوشه کړي. دا بېهوشۍ څخه به بیرته پورته کېږي خو بیا مسلمانان به وروسته په دې کې دستې بیا د روح المعاني خبره دا هم راځي چې دستې بیا بعد راځي چې یو بله داسې هوا راځي چې دغه مسلمانان مړه سي. اوس د دې خبرو مطلب چې را وباسو دا دی اصل خبره دا ده چې د بخاري شریف حدیث بخاري شریف در قرآن شریف را لاندې په حدیثو کې کتاب د بخاري شریف دی. هغه چې څه وایي هغه دا وایي چې دا دود تیر سوی دی. نو دود چې تیر سو دغه کرونا وایرس نه دی ځینې مراد. او که چیرې قرآن شریف په هغه تورې ته وګورو چې هغه کې خاص دود ځینې مراد دی یعنې خاص دود پکې یادیږي که و دې خبره ته وګورو یعنې چې فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین دا دخان مبین معنا دا چې ښکاره دود به وي. دغه ښکاره دود چې بیا انسانان انسانان په دې کې پټ سي نو دغه دود نو بیا د قرآن شریف دې خبرې ته چې خاص د دغه معنا ته وګورې چې د دې څه خاص دود مراد دی او هغه به د دنیا به دود لاندې کړي وي انسانان به دود لاندې کړي وي که دا ځینې مراده وي نو بیا به دا دود بیا را روان وي دا بیا دا کرونا وایرس نه دی ځکه چې خو دود دی دا ټوله دنیا به دود نیولی. بس د عباراتو مختصر مجلس دا راوځي چې یا تیر سوی دی یا را روان دی هغه دود دی خو چې تیر سوی دی هغه دی بیان وسو چې هغه په جنګ بدر کې تیر سوی دی او په دغه کې تیر سوی دی په چې دوی د لوږې د تندې څه نفس تنګې سو مځکه و اسمان دود ورته ښکاره کېدی هغه تیر سوی دی. او بله بیا خبره بیا دا ده چې د دې قول موافق ولاړ سو چې دود یو هغه دی یو بیا بل دی. دا بل به بیا دا دی چې د قرآن شریف د تورو معنا دا ده چې دا به یو مخدود وي او بیا به انسانان به یې لاندې کړي. اوس حدیث ته وګورئ. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال
حدثنا جرير عن منصور عن أبي ضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن نبي صلى الله عليه وآله وسلم وویل چې په تحقیق سره نبی علیه السلام لما هر کله رایه چې ولیدی من الناس د خلکو څه ادباران شا ګرځېدل یې ولیدله چې د اسلام خواته نه راتلل فقال وویله اللهم ای خدایه سبعا یعنی ای لاندې نکته ده اجعل سنیهم سبعا د دوی کلونه وګرځوه اووه کلونه کسبع یوسف لکه د اووه کلونه د یوسف علیه السلام چې دوی په خواري باندې اخته و په قحط و کښتې باندې مبتلا و فاخذتهم سنة نو ونیول دوی دا سنة معنا قحط ونیول حست معنا دا چې ختم سو کل شی هر شی حتی تر داسې اندازې اکل و چې وخوړلی جلود والمیتة خوراک یې شروع کوي په پوستو باندې والمیتة په مردارو والجیف په دغه سوي په مردارو شیانو باندې وینظر کتل احدهم یو د دوی الی السماء و اسمان ته فیرا لدی دخان دود لدی من الجوع د لوږې فآتاه رال ابو سفیان ولا رالی فقال ویلا یا محمد نبی علیه الصلاة والسلام لره رالی ابو سفیان ول ای محمد علیه الصلاة والسلام انک تأمر بطاعت الله بشک ته چې امر کوي فطاعت الله جل جلاله سره و بصلة الرحمة او فصله رحم سره په وسیله رحم سره ته دغه کوي امر کوي نو ان قومک بشک قوم ستا چې دی قد هلکو فتاکک سره هلاک سوی دی فدع الله وبلنه وکه یا غوښتنه د الله جل جلاله سلام د دوی دپاره معنا دعا وکړه د الله جل جلاله صدا وغواړه چې د دوی صدا کاختي لري سي قال الله عز وجل وویل الله جل جلاله فارتقب انتظار وکړه یوم تأتي السماء هغه ورځ ته چې راسي راتګ وکړي اسمان بدخان مبین په هغه دود سره چې هغه ښکاره دود دی دا د اله قولي بیا در دې قوله پورې چې ان فتاکک سره کوم تاسې عائدون ګرځېدونکي یاست یوم په ورځ باندې نبتشو چې ونیسو بطشة الکبرا په نیوللو سره انا منتقمون په بله نسخه کې راځي چې الله جل جلاله وایي چې موږ بدل اخیستونکي یو دا په صورت دخان کې دی دا آیات بیا فالبطشة یوم بدر نو وایي بطشت چې دی هغه ورځ د بدر ده فقد مزت دخان په تحقیق سره تیر سوی دی دود والبطشة د هغه نیول تیر سوی دی واللزام تیر سوی دی آیات روم تیر سوی دی دا چې دی دا ټوله تیر سوی دی هغه نیول چې و هغه ټینګېدل چې و هغه غلبه د روم چې و دا تیر سوی دی دود تیر سوی دی دا شیان ګرده تیر سوی دی اوس دا تقریبا په څو ځایو کې د بخاري شریف دا حدیث په لسو یولسو ځایو کې دا حدیث مکرر راغلی دی چې د بخاري شریف چې دا دود چې دی دا تیر سوی دی دا په هغه وخت کې و چې نبی علیه السلام شرا وکړه دا خلکو سترګې دود ونیولې معنا دا چې د لوږې څخه کمزوري سوې اسمان ورته دود ښکاره کېدی نو دغه حالات ورته رالی او بل هغه چې آیات کې چې دی د آیات معنا دا ده چې هغه به خاص دود ځینې مرادیږي نو هغه به خاص په قیامت کې به دا دود به بیا ټوله دنیا به دود نیولي او دا به د غټو علامو سره د قیامت وي صدق الله العظیم